بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ډېر عزتمند مشرانو او ګرانو ملګرو. په سوشل میډیا باندې تیر څو ورځو بلکې څو هفتو داسې پښتانه ځوانان په عوامي نېشنل پارټۍ د عوامي نېشنل پارټۍ په مرکزي صدر ایمل ولی خان پسې سپکې سپورې او بدې ردې وایي. په دای کې زه چې کوم د پښتون تحفظ مومنټ یعنې د پی ټي ایم ځوانان دي هغوی ته یو خبره کوم چې په قبایلي سیمه کې چې د پی ټي ایم بنیاد دی او اکثریت دی، نو د څو لسیزو راسې دغلته کې یو ترهګرۍ او د دغې ترهګرۍ له وجې په زرګونو ځوانان شهیدان شو، میندې بورې شوي دي، نجونه کونډې شوي دي، ماشومان یتیمانان او د چا بچي روغ دي او څوک بې لاسو بې خپو دي. هر طرف ته مزدوران، ماشومان، ځوانان او مشران لیدی شي. په لکونو خلک کډوال شو، در په در شول. د دغې له وجې نه یوازې د قبایلي سیمو خلک بلکې د نورې پښتونخوا خلک هم چې دغې بدامنۍ ته او دغې ظلم او زیاتي ته ګوري چې او دا د مورنۍ مور کې چې کوم سلوک د قوم سره روان دی، نو په دې باندې ډېر سخت خفه او ډېر غوسه دي، ځکه چې دا جنګ د یو پردي د یو بل ملک جنګ د ریاست په خپله خوښه دې ته راوړی دی او د دې ټول ظلم او د دې ټول بدحالۍ ذمهدار هم دغه ریاست دی. نو په داسې وخت کې چې څوک د امن خبره کوي یا د پارلمان د بالادستۍ یا د آئین خبره کوي، ریاستي ادارو ته احترام لري، نو په هغې یا په د خبرو اترو د لارې چې د مسلو حل غواړي، دردمن دا غوسه او دا خفه او په دې ریاست بې باوره ځوانانو باندې دا خبرې بدې لګي، بلکې د دې په بدل کې چې څوک د ریاست په سکندري کې، د ادارو په سکندري کې او د پارلمان په سکندري کې، د پارلمانو مشرانو په سکندري کې، نو په دې خلکو ته دغه ګټوري هم ښکاري او بلکې دغه د خپل مرستیال یا ملګري ښکاري. د دې نه مخکې هم طالبانو چې کله وسلواله مبارزه شروع کړه، نو د دغې سیمې خلکو ته دغه مبارزه خپله ګټه ښکارېده او دغه ترهګر ورته خپل اتلان ښکارېدل. خو دا غوسه او د دې غوسې په بدل کې کنځلې بدې ردې ویل د څه ساعت دپاره ستاسو ذهن له سکون ورکولی شي، غوسه کې مې دي شي، خو د دې له لارې د مسلو حل نشي راوتی. تاسو کتل چې طالبانو د وسلوالې مبارزې په بدل کې نقصان هغې په لکونو په زرګونو خلک چې ناشهیدان شو، یتیمانان شو، خویندې کونډې شولې، ټول ولس کډوال شو. نو چې مونږ دا ته وګورو نو دې کې ګټه نشته. بلخوا عوامي نېشنل پارټۍ د سلو نه سیوا کالو راسې په دې وطن کې سیاسي مبارزه کوي او باچا خان او د باچا خان ملګرو دغه سیاسي مبارزه د پښتون وطن د آبادۍ دپاره، د پښتون کام د خپلواکۍ دپاره، د واکمنۍ او د ازادۍ دپاره د انګریز سامراج خلاف شروع کړې وه او د دغې او په هر ډګر باندې ښه په نره دغه مبارزه د عدم تشدد د لارې کړې ده، په پارلمان کې هم ده او د پارلمان نه بهر هم، او دغه انګریز سامراج یې د دلته نه په ایستلو باندې مجبوره کړی دی. په پاکستان کې دننه د ډیکټیټر یا د فوجي امیرانو خلاف هم باچا خان، ولی خان او د ملګرو دا مبارزه جاري ساتلې ده او دغه ډیکټیټران او دغه فوجي امیران یې مجبوره کړي دي، د دغه خپل چوکونه لرې کړي دي. د کاغه د 1 یونټ خبره ده او کاغه د صوبو د بحالۍ خبره ده، نو هم د دغې مبارزې د لارې عوامي نېشنل پارټۍ ګټلې ده. بل د دغې مبارزې د لارې د 1983 چې کوم آئین دی، کوم عمراني معاهده ده، نو هغه هم دې ولس سره د ریاست کړې ده او بیا په 2008 کې د اسفندیار ولی خان په مشرۍ کې د 13 ترمیم د لاندې د پښتنو له شناخت او صوبو له اختیار هم د پارلماني مبارزې راوړی دی. دا بله خبره ده چې 2014 نه والې د 2015 پورې عوامي نېشنل پارټۍ د پارلمان نه بهر وساتلی شو. که چېرې په پارلمان کې وي نو تر اوسه پورې به بلا ډېرې ګټې نور هم عوامي نېشنل پارټۍ دې خلکو له او دې وطن له دې قام له دې پښتون قام له راوړې وي. زه دغه پښتنو ځوانانو ته دا خواست کوم چې دغه سطحي سوچ او دغه پاپولیست سیاست نه راوځئ، د اغیارو نظریې او د اغیارو منصوبې له اوږه مه ورکوئ. د عوامي نېشنل پارټۍ مشرانو تل عمر دغه ظلم او زیاتي د په خپله ولاړ دي، خپل ژوندونه یې د لاسه ورکړي دي، جیلونه یې تېر کړي دي،
خو د کام سودا یې نه کړې د کام د بچو د کام د دې وطن د آبادۍ او د دې وطن د امن دپاره د هر چا مخې ته ولاړه کړې ده. ایمل ولی خان هم نن لکه د غر په سینټ کې او په هغه په هره کمیټه کې ناست وي. نو تاسو ولیدله بله ورځ چې د قبایلي سیمې د دغې اضلاعو دپاره چې کله د پی ټي ای چیرمین یو جرنیل دا خبره وکړه چې هلته موږ انټرنیټ خور کړی دی. نو ستاسو د انټرنیټ دپاره هغه جرنیل ستاسو په مخکې هغه ویډیو راغلی ده په دې سوشل میډیا چلیږي چې هغه ایمل خان په دې بېعزته کړو چې ته دروغ وایې چې دغه سیمې له تاسو انټرنیټ ورکړی دی. نو او بیا په دغه انټرنیټ باندې ایمل خان پسې کنځلې کېږي. نو یو وارې بیا ټولو پښتنو ځوانانو ته خواست کوم چې د خپل ځان وپېژنئ، خپل قام وپېژنئ، خپل مشران وپېژنئ، خپل ګوند وپېژنئ، خپل سیاست وپېژنئ، خپله بیانیه وپېژنئ. ډېره مننه. په الله ګران شي.